یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کونو شی قوامین کلک اولار نیغ اولار بالقسط په انصاف سره شهدا گواہی ورکوونکي لله د الله تعالی لپاره ولو علی انفسکم اگر کوي دا په خپلو نفسونو ستاسو باندې اگر کوي دا گواهی علی انفسکم نفسونو ستاسو باندې اویل والدین یا په مور پلار ستاسو باندې ولقربین او په خپل خپلوانو باندې ستاسو ولقربین او په خپلوانو باندې ان یکون غنین کچریوی دی غنی مالداری او فقیرین یا فقیری غریبی فالله ان الله تعالی چره اولا بهما خیر خواد دی دواړو دی الله تعالی اولا بهما خیر خواد دی دواړو دی مهربان دی په دې دواړو باندې ولا تتبعوا الهوى متابعداري مکوئ د خواهشاتو ان انت دلو دا چې تاسو واوړئ د حق نه وان تلو که تاسو واوړئ دی وان تلو که تاسو غلط بیانی وکړه وان تلو چې تاسو غلط بیان وکړو او تورزو یا خو مخ واړو فإن الله بشک الله تعالی چې کان دی بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ خبيرن خبردار دی وان تلو کو واوړئ تاسو د جبې خپلینه او تورزو یا مخ واړوئ د حق بیان نه فإن الله بشک الله تعالی چې کان بما تعملون خبيرا دی پاس باندې تاسو عمل کوئ خبردار یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو آمنو د زړه ایمان راوړئ بالله په الله تعالی باندې ورسول او دغه پر رسول باندې ول کتاب او په کتاب باندې الذي کتاب نزل چې لګ لګي نازل کړل له رسول په خپل رسول باندې ول کتاب الذي په کتاب باندې انزل من قبل چې نازل کړی دی مخکې ومن یکفر چا چې کفر وکړ بالله په الله تعالی باندې او ملائکتی او په ملائکو دغه باندې او کتب او په کتابونو دغه باندې او رسولي او پر رسولانو دغه باندې والیوم الاخر او پر ورځ د رستنه باندې فقد صلی لیکن دی گمراه شو خطا شو زلالم بعید په گمراهی لري د حق نه ان الذين بشکا کسان امنوا چې ایمان راوړل ثم کفروا بیا کفر کړل ثم امنوا بیا ایمان راوړل ثم کفروا بیا کفر کو ثم ازدادوا کفرن بیا زیات شو دوی په کفر کې لم یکن الله ند الله تعالی یغفر لهم چې بخنو کې دوی ته ولا لیهدیهم او دا چې روان کې دوی سبیلن په سمیلار باندې ولا لیهدیهم او نه دی چې هدایت کې دوی ته سبیلن د سمیلارې بشر المنافقین مبارکی ورکه منافقان ته بان لهم چې بشک دوی لپاره عذاب الیم عذاب ډیر دردناک الذين کسان يتخذون الكافرین چینسی کافرانو لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوه د مؤمنانو ایبتغون دوی لټوي عندهم دوی سره العزت عزت فإن العزت یقینا عزت چره اختیار د عزت چره لله الله تعالی سره دی جميعا ټول وقد نزل علیکم یقینا نازل کړی دی الله تعالی پتا سو باندې علیکم تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې ان دا خبره اذا سمعتم چکه تاسو واورئ آیات الله آیاتونه د الله تعالی یکفر بها چې کفر کیږي دا غي سره ويستهزئ بها او ټوکی کیږي دا غي سره فلا تقدوا معهم ندی خلق سره مکه نه دوی سره حتی تر دې پورې یخوذ چې دوی بحث شروع کی خبري شروع کی فی حدیث غیر په نور خبرو کې یا په بل خبره کې انکم یقینا تاسو به ځن په دغه وخت کې مثلهم د دو پشان یې ان الله بشک الله تعالی چې جامع المنافقین راجم کون کړي منافقان الله والکافرین او کافران الله فی جهنم په جهنم کې جميعا یوزای ټول یوزای الذين کسان یتربصون چې انتظار کوي بكم پتا سو باندې فین کان لکم فتح نو کچری وستا سو پر فتح من الله د الله طرفنا قالوا دوی وی علم نکم ماکم ایمنګ نو تاسو سره وین کان للکافرین کچری وی د کافرانو پر نصیبون صبرخه قالوا دوی وی علم نستحوذ علیکم آیا غلبا نشو کوله منګ علیکم بتا سبانی ونمناکم آیا نه من کړي منګه من المؤمنین د مؤمنانو نه کله چې کافران جنگو غټي نو قالوا وای دا منافقان علم نستحوذ علیکم آیا غلبه نشو کوله منګه علیکم بتا سبانی چې د مؤمنانو ملګری شوي وي ونمناکم او آیا نه من کړي منګه تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی تاسو خو منګه من کړي د مؤمنانو نه چې موږ د مؤمنان نو تختیدو نو تاسو جنگو غټ نو موږ خو پتا سو باندې ضرور کېدل شو فالله نو الله تعالی چې يحكم فیصله بو کی بینکم تاسو ترمنځ
یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ولن یجعل الله اچری نګرځي الله تعالی للکافرین د کافرانو د پر علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار د غلبی